دا دې سره بار راغستې دا جاله چنچړیلا چنچڼیلا او دا په کوم ځای کې لګې دیوال په کوم دیوال به لګې سکول خواته زما نوم اذان کرم دی او زه د منګورې سوات اوسېدونکی یم نو نن د چنچڼو نړیواله ورځ په دنیا کې په 2 مارچ لمانځل کېږي د دې لپاره موږ راغلي یو په خپل محله کې د مختلف ځایونو کې په لارو کوڅو کې مصنوعي جالې چې کوم دی راورته لګوو یعنې ډبې دي د لرګو نو په دې کې موږ د محلې واړه او د محلې چې کوم ولس دی هغه به کې دغه کړی دی انوالو کړی دی چې دوی به دې کې برخه والي او دا خبره موږ مخې ته بوځو چنچڼې واپس څنګه راولو د چنچڼو د کمي دوه مهم وجې دي چې په دې کې یو د دې د خوراک کمی دی او یو د دې چې کوم قدرتي ځایونو کې جالې اچولو ځایونو نو هغه ختم شوي دي دا څنګه ختم شوي دي نو د چنچڼو د خوراک لپاره دوه قسمه خوراک پکار دی کله چې چنچڼې په چیک سټیج کې د وړوکي سټیج کې دوی ته د کیړې مکوړو ضرورت دی ځکه چې پای کې پروټینز دي نو هغه پیسټیسایډ ډله چې کوم دی ختم شوي دي دویم دوی بیا پکار دی د بلوغت په ټایم کې دانې جوار باجره دا ولا پکار دي نو هغه د کلو نه خاورونه جوړېږي دا د لاسه هغه مسله هم شروع شوې ده دویمه خبره کوم کو نو زم په ښار کې د چنچڼو چې کوم د جالو ځایونه دي نو هغه د جدید دور د آبادۍ د لاسه هغه ختم شوي دي لکه اوس د سیمټو د ټایلونو آبادي کېږي دې کې د چنچڼو دپاره د جالو چې کوم جدید ځایونه دي هغه ختم شوي دي د هغې دپاره نن ورته موږ دا بکسې لګوو چې دې ته واپس دا چنچڼې راشي د خپل هغه اوازونه شروع کړي او د انسانانو چې کوم انزایټي د ټینشن دی دې کې کمی راولي